ګلبدین حکمتیار ولې د حکیم الکوزي ملاتړ وکړ؟ ګلبدین حکمتیار او حکیم الکوزي تازه چیرته سره لیدلی دي؟ د حکیم الکوزي د درملو ویش لړۍ به بیا کله پیل شي؟ دلته په دغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ګلبدین حکمتیار د حکیم الکوزي هڅې وستایلې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له هغه حکیم سره لیدلي چې ادعا کوي د کورونا وایروس ناروغانو لپاره ژوند ژغورونکي درمل جوړ کړي دي. د حزب اسلامي له لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار د سې شنبې په ورځ د کورونا ضد درمل جوړونکي او طبیب حکیم الکوزي سره ولیدل. په دې کتنه کې چې د حزب اسلامي په مرکزي دفتر کې ترسره شوه، د محمد حکیم الکوزي له لوري د جوړ شوو درملو د اغیزو او موجوده ستونزو په اړه تفصیلي خبرې وشوې. حکیم الکوزي په دې ناسته کې وویل چې موږ ته د هیوادوالو روغتیا مهمه ده او هڅه به وکړو چې ناروغانو ته د درملو د ویش لړۍ جاري وساتو. همداراز ګلبدین حکمتیار بیا د حکیم الکوزي هڅې وستایلې او د هر راځي همکاري ژمنه یې ورسره وکړه. همداراز په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د حکیم الکوزي د درملو د ویش بهیر به دا ځل د حزب اسلامي په مرسته د کابل ښار په دارالمان کې پیل شي. یادولو وړ ده چې حکیم الکوزي ادعا لري چې داسې درمل یې جوړ کړي دي چې د 3 څاڅکو په چای کې څښلو سره د کورونا ناروغ په 3 ساعتونو کې رغوي. خو بل لور ته د عامې روغتیا وزارت خلک د حکیم الکوزي د درملو له خوړلو څخه منع کړي دي او ویلي دي چې له خوړلو یې ډډه وکړي ځکه چې تایید شوي درمل دي. همداراز د روغتیا وزارت وزیر احمد جواد عثماني د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي غوښتنه هم کړې وه چې د حکیم الکوزي د درملو ویش دې ودروي او هغه دې ونیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.